په هلمند ولایت کې په تیرو څلورو ساعتونو کې نږدې 100 طالبان وژل شوي دي. السلام علیکم لیدونکو، ستړي مه شئ. هلمند کې د افغان ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې د تیرو څلورو ساعتونو پر مهال 2 نوي طالبان وژل شوي، 34 نور یې سخت ټپیان کړي دي. له 215 میوند قل اردو څخه په خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې یاد عملیات د هلمند ولایت په مرکز لښکرګاه، نهر سراج، ناوی او مارجې ولسوالیو سربیره د 601 نمبر شهره په مربوطاتو کې ترسره شوي دي چې د 2 قریدي قومندانانو په ګډون پکې 2 نوي طالبان وژل شوي دي. باید یادونه وشي چې طالبانو د بهرنیو جنګیالیو او القاعده ډلې په شمول په ټول قوت سره د هلمند ولایت د سقوط لپاره جګړه ترسره کړه چې په پایله کې د 15 مهمو قومندانانو په شمول له 200 څخه ډیر طالبان ووژل شول چې 22 پکې پنجابي القاعده شامل وو. لیدونکو، په دې هیله چې دا مطلب به مرا سره تر پایه پورې لیدلی وي. کومه دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ دې سره او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت، د لوی الله په امان.